السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیو جوړه کړو. دغه ویډیو ملګرو تاسو کتلی شئ. دا ویډیو کتلی شئ ملګرو. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو. د دې لپاره به هر څه نه مخکې تاسو راشئ ملګرو. دغه اپلیکیشن چې ګوره ان شارټ دغه به انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړه ملګرو تاسو به یې راخلاص کړئ ملګرو. چې کله مو راخلاص کړئ ملګرو را به شئ د ویډیو ته به راشئ. د ویډیو ته چې کله راغلی ملګرو دلته به راشئ نیو. په دې نیو باندې به کلیک کړئ ملګرو. کله مې په دې باندې کلیک کړه ملګرو را به شئ فوټو ته. دلته به یو تصویر انتخاب کړئ. زه راځم دغه تصویر ورته انتخابوم. چې کله مو تصویر انتخاب کړه ملګرو دلته تاسو دغه لاندې تصویر باندې کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړه دلته تاسو سیټ غټولی شئ. یعنې څومره غواړئ چې ویډیو جوړه کړئ هماغومره تصویر غټ کړئ. دلته به راشئ ملګرو تاسو د کراپ ته به راشئ ملګرو. دلته به کراپ دغه ګوره CROP ملګرو دغه ته به راشئ. چې کله دلته راغلی دلته چې هر یو تاسو انتخابوئ. ټیک ټاک ته جوړوئ، یوټیوب ته جوړوئ، انسټاګرام هر یو فیسبوک هر شته چې جوړوئ تاسو جوړوئ. زه راځم دغه سایز ورته انتخابوم. چې کله مو دا انتخاب کړه ملګرو را به شئ ملګرو دلته به د پایپ ته به PIP پیپ ته به راشئ ملګرو. دغه ګورئ ملګرو په دې مو چې کله کلیک کړه ملګرو بیا به تاسو ته دا شی صفحه راشي. دلته چې دی ملګرو تاسو ته به ما ټمپلیټ درکړي. دغه تاسو ته به ما د ټلیګرام چینل کې اچولي. دغه به چې دی ملګرو تاسو هغې ځای نه کېباسئ. را به شئ ملګرو هر یو ټمپلیټ چې ما درته شوی وي هغه به انتخاب کړئ ملګرو. چې کله مو هغه انتخاب کړه ملګرو زه راځم دغلته د یو ټمپلیټ انتخابوم. چې کله مو دا انتخاب کړه ملګرو دا به یې د حق سره سم داسې برابر غټ کړئ ملګرو. دا به داسې غټ کړئ ملګرو. چې کله مو غټ کړه ملګرو بیا به راشئ دویم پیري بیا په دا پیپ باندې هغه اول به چې دی ملګرو دغه غټ کړئ. یعنې د ویډیو قدر ته به یې کوئ یا د تصویر قدر ته یا به د دې نه لږ یو څه غټ کړئ. بیا به چې دی ملګرو را به شئ په دا پیپ باندې بیا ورته کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په دې باندې بیا کلیک کړه ملګرو را به شئ تاسو دلته به تاسو ته ما دغه تور بلاک رقم ته رڼا اچولي. دا به چې دی ملګرو داسې به یې غټ کړئ ملګرو. داسې چې کله مو غټ کړئ یعنې د تصویر قدر ته به یې داسې کړئ ملګرو. دا چې کله غټ کړه ملګرو بیا به راشئ ملګرو دا سایز به دغه بل قدر ته کوئ ملګرو. لکه څنګه مو چې دا بل کړی و همدومره به دغه بل هم کوئ ملګرو. بیا به ملګرو چې دی تاسو راشئ پیپ باندې به بیا کلیک کړئ ملګرو. په دغه پیپ باندې دلته چې دی تاسو ته به ما یو ویډیو اچولي. هغه ویډیو به چې دی تاسو د ټلیګرام چینل نه کېباسئ. بیا به راشئ ملګرو چې کله مو دغه ویډیو ټلیګرام چینل نه کېباسله اول به یې د مینیمم صفحې قدر ته کوئ. چا څومره وه هماغومره به یې کوئ ملګرو. بیا به راشئ ملګرو په دغه دې خوا بلینډ ګورئ ملګرو. دغه بلینډ په دې باندې به کلیک کوئ. بیا دلته چې دی دغه سکرین باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې کلیک کړه ملګرو تاسو ته دغه شی به شي یعنې د ویډیو دې ځای ته ورسېده. اوس راځو ملګرو یو شعر یا نظم ورته انتخابو. را به شئ په دا موزیک باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په موزیک باندې کلیک کړه بیا را به شئ په دا ټراکس باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په ټراکس باندې کلیک کړه دلته تاسو ته ویلي مای موزیک د مای موزیک کې تاسو خپله موزیک هم انتخابولی شئ. که غواړئ نه بل ویډیو کومه انتخاب کړئ بیا به راشئ په دې باندې کلیک کړئ. زه راځم مثلا دغه ویډیو ورته انتخابوم او بیا راځم په دې باندې کلیک کوم. دغه ویډیو چې دا موږ ته موزیک ته اوړي دغه ویډیو کمه ده خو دغه عکس چې کوم یو دی دا غټ دی ملګرو. اوس راځم ملګرو دې خوا ته راځم ملګرو په دا ټیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله مو په ټیکسټ باندې کلیک کوم ملګرو دلته به تاسو اول شعر واورئ چې شعر سره رقم ته دی بیا به هماغه رقم ته لیکل وکړئ. زه راځم اول شعر اورم ملګرو. انډیواله ژوند که هر رقم یې اول مو شعر واورېده ملګرو را به شئ په دا ټیکسټ باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیکسټ باندې کلیک کړه دلته به خپله هغه شعر ولیکئ ملګرو. ما شعر ولیکه. اوس په دې ته راځم دغه خواته دغه رنګ آپشن ته. دلته چې کله راغله ملګرو دلته په دې اول هغه کې تاسو کتلی شئ دلته زه رنګ بدلولی شم. یعنې هم یې زیډ ته اړولی شم هم یې ماټۍ ته هر یو ته اړولی شم. مثلا زه غواړم چې سور رنګ ته واوړي سور ته مې واړو. دغه په دویم راځم یعنې غاړې باید څه رقم ته وي. غاړې زه غواړم چې زیډ وي یعنې په دا زیډ رنګ ورته کلیک کوم. هلته ګورئ ملګرو بدلېږي. د دریم ته راځم شډاو په دې باندې کلیک کوم. یعنې سوری باید څه رقم ته وي پوه شوئ ملګرو. زه غواړم چې سوری توری یا هم سری غواړم چې سری. بیا راځم په دا ټیکمار باندې په دې باندې کلیک ملګرو په دا ای باندې. دلته تاسو د خط ډیزاین بدلولی شئ. لکه ورته ګورئ ملګرو هر رقم ته ډیزاین تاسو ورکولی شئ خو دغه ډیزاین اول نه دلته نه وي. تاسو به راشئ د شاپ ته به راشئ. چې کله شاپ ته راغلی ملګرو دلته به چې دی ملګرو په دا پاس سر کې په انګلیش چې دی کله په دې به کلیک کوئ. به راشئ په دې لاندې عربي باندې کلیک کړئ. چې عربي باندې کله کلیک ملګرو تاسو ته دغه شی هغه راځي. په دې کې چې دی تاسو به په دغه پري باندې کلیک کوئ بیا یوه ویډیو درته راځي. چې کله مو ویډیو کتله ویډیو کټ کړه بېرته به تاسو سره دا ښکته شي بیا به تاسو سره همدې ځای ته راشي. زه غواړم چې همدا صحیح دی. بیا راځم ملګرو په دې دریم نمبر کلیک کوم. دلته راځم ملګرو زه اکثر ویډیوګانو کې دغه اپشن استعمالوم چې کله خط راځي باید دغسې راشي. بیا راځم په دا ټیکمار باندې کلیک کوم ملګرو. اوس دا چې دی د ویډیو قدر ته غټوم ملګرو. چې کله مې غټ کړم ملګرو اوس راځم ملګرو دلته ویډیو دغه اورم. انډیواله ژوند که هر رقم یې ملګرو تر دغه ځای پورې و. دا به اوس په همدې خط باندې بیا کلیک کړئ. دلته به دغه اپشن ووهئ. دغه ګورئ ملګرو سپلیټ. چې کله په دا ووهه بیا به راشئ په دا نوره ویډیو به واورئ. خو د وفادار ملګري تر څنګ باچایي ده. اوس
زه ټول شعر لیکم ملګرو بیا تاسو ته ویډیو پلی کوم ملګرو شعر مې ولیکه اوس یې په تاسو اورم ملګرو انډیواله ژوند که هر رقم یې خو د وفادار ملګري تر څنګ باچایي ده. دلته ملګرو اوس دغه اخري ساه سره موږ څنګه کولی شو چې خپل عکس ولړزوو راځئ په دغه سپلیټ باندې هغه په فلټر باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو په دغه فلټر باندې چې کله کلیک کړم ملګرو را به شي په افیکټ باندې به ورته کلیک کړئ په افیکټ نو چې کله کلیک کړم ملګرو را به شي په دغه باندې به کلیک کړئ ملګرو چې کله په دې کلیک بیا په ټیک مار باندې کلیک کړئ چې کله په ټیک مار کلیک کړم ملګرو تاسو سره به دا ثبت شي. اوس راځئ ملګرو ویډیو څنګه ثبت وګورو چې څنګه جوړه شوه. انډیواله ژوند که هر رقم یې خو د وفادار ملګري تر څنګ باچایي ده. اوس دا څنګه ثبت کولی شو ملګرو را به شي په دغه سیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په سیو باندې کلیک کړم ملګرو بیا به راشي په دغه سیو باندې کلیک کړئ نو ستاسو سره به دلته ویډیو روانه شي ملګرو دا چې کله ورسېده نو ستاسو ویډیو به ګالري ته لاړ شي او تاسو کولی شئ هغې ځای نه بیا وګورئ. نور مو په الله سپارم د خدای په امان.